نکاح کوي د هغې ښځې سره چې ودود دی او الولود چې کومه زنانه بچي ډېر راوړي هغې خاندان کې رشته کوئ چې هغه بچي ډېر راوړي ښه بچو والا خاندان ګورئ چې کومه ښځه کې مینه ډېری او بچي ډېر راوړي چې بچي ډېر راوړي خو چې مینه کموي نو د خاوند مقصد پوره نشو او مینه پوره ده خو بچي کم راوړي نو د نکاح مقصد پوره نشو نبی علیه السلام فرمایي ځکه داسې ښځې سره نکاح کوئ فإني مکاثر بكم الامم زه به قیامت کې په خپل امت فخر کوم څومره چې زما امت سیوی زه به پې فخر کوم زما امت سیوا کوي سیوا زما امت سیوا کوي زه به په خپل امت باندې فخر کوم فإني مکاثر بكم الامم نو نکاح چې کوئ د محبت والا خاندان سره چې بچي ډېر راوړي او کوشش کوئ نبی علیه السلام هم فرمایي جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی مونږ د جهاد نه را روان چې را نږدې شو نو ما نبی علیه السلام ته وی د الله حبیبه ما ګورې نوی واده کړی دی ګورې چې را نږدې شو ما ته وی چې جابره رضی الله تعالی عنه باکرې سره دی واده کړی دی کو صیبې سره دی کړی کونډې سره دی کړی دی که جینۍ سره دی کړی دی ما ورته چې کونډې سره مې کړی وی چې تب جینۍ نه موندله چې د جینۍ سره دی واده کړی دی وی کوشش کوئ د جینۍ سره واده کوئ فإنهن نبی علیہ السلام فرمایي علیکم بالابکار فإنهن اعذب افواها د جینکو سره ودونه کوئ د دې خولې خوږې وي دې خبرې ښکلې راوباسي دې د پیغور خبرې نه کوي وانتق ارواحا دې بچي ډېر راوړي رحمونه یې روغي د دواړو جهادو سردار فرمایي او وارضا بالیسیر او دا په لږ شي رضا کیږي چې مخکې بل واده شوی اوس تا سره واده وکړي کیدای شي چې میلانې بیا هغې خاوند ته کیدای شي هغه مالدار او ته غریب وي نو دا به بیا په لږ شي نه رضا کیږي نو نبی علیه السلام فرمایي وارضا بالیسیر دا په لږ شي باندې رضا کیږي دا په لږ شي باندې رضا کیږي نو کوشش کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل نکاح چې کوئ نو د کوشش کوئ چې هغه د جینکو سره وکړئ دې کې به تاسو ته سهولت دې کې به تاسو ته آرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ځوانانو ته تقریر کوخه وی یا معشر الشباب اے ځوانانو اے نوجوانانو نبی علیہ السلام ځوانانو ته تقریر من استطاع منکم الباءة اے ځوانانو د چا چې طاقت د نکاح وي فلیتزوج هغه د نکاح وکړي د چا چې د نکاح طاقت وی هغه د نکاح وکړي ولې د نکاح دوه غټې پیدې دي فإنه اغض للبصر واحسن للفرج دا نظر ښکته کوي د نکاح سره نظر ښکته کیږي ښه نن چې په معاشره کې حیا ورکه ده بنیادي وجه دا ده چې اولاد له په ټیم باندې نکاح نه کیږي ښه فإنه اغض للبصر د بچی نظر ښکته کول غواړي چې د نظر ښکته شوی دا په تبلیغ نه ښکته کیږي دا په علم نه ښکته کیږي دا په حج او په عمره نه ښکته کیږي فلیتزوج نبی علیہ السلام فرمائی دی نکاح کی فإنه اغض للبصر دا نکاح چې دا ښکتو کون کې د نظر ده واحسن للفرج او دا محفوظ کی شرمګاونه ښه زیناونه به ختم شي که نکاح په ټیم شروع شوله په ګرنټۍ سره د معاشرې نه به زینه ورکه شي ښه چې کله نکاحونه په ټیم کې او دا یاد ساتئ چې کومه علاقه کې مهر سیوا شي هغې علاقه کې به زینا عام شي مهرونه به نه سیوا کوي بیا به د نکاح دروازه به بندیږي نه چې د نکاح دروازه بندیږي نه بیا به زیناونه عام کیږي او ومن لم یستطع نبی علیہ السلام فرمایي د چا چې طاقت نه د نکاح طاقت د کومو ځوانانو نه نو فعلیه بالصوم په هغې روجې لازمي دي نه بیا روجې نیسئ ښه چې د چا د نکاح طاقت نه بس هغه روجو ته کار ووایه فإنه له وجاء ذکر روجه چې دا د سړي شهوات مړه کوي ښه دا قانون دی چې ګیډه مړه شي نو اندامونه وږي شي او چې ګیډه وږي شي نو اندامونه ماړه شي ښه تاسو د روجه کې ښکالي د سړي په ډېر کار مار سمې نه راځي لکه
مزدوریم ډېره هغه شان نشي کولی څنګه چې په کوجه کې مړه وي سمې مې نه راځي لاس خپو کې مې دم نشته چې خېټه وږي شي نو اندامونه ماړه شي فإنه له وجاء چې د کمو ځوانانو د نکاح طاقت نه نو هغه د روجي نیسي هغه د روجي شروع کړي په دې سره به د ژوند ښکلی تېرېږي چې کله د نکاح طاقت نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اعظم النکاح برکتا په ټوله دنیا کې برکتي نکاح پیژنئ په ټوله دنیا کې د برکت نه ډکه نکاح پیژنئ چې کومه نکاح برکتي ده مونږ وایو چې یو 10 تولې پکې کالي یو 3 ورځې پکې ډوډۍ ورکړي یو 15 پکې میخې حلالېږي او ټولې ضلې له پکې دعوت ورکړي دا به د برکت نکاح کنه نه نبی علیہ السلام فرمایي ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونتن چې څومره په یو نکاح کې مشقت او خرچه کمی نو دومره برکت سی وایي کالې کمی سامان کمی روټۍ مناسبي هر سیزې کمی نو دومره په نکاح کې برکت ډېري او چې څومره دا اخوا دیخوا ورسره سیوا کېږي نو دومره د نکاح نه هغه برکت اوچتېږي برکت اوچت شي د دواړو جهادونو سردار وفرمایل په ټوله دنیا کې ناکاره ډوډۍ پیژنئ او په ټوله دنیا کې ناکاره کور پیژنئ په ټوله دنیا کې په ټولو خوراکونو کې بدترین او ناکاره خوراک نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه د واده روټۍ ده چې مالداران پکې روبلل شي او غریبانان پکې پرېښودی شي لیدیم دي که نه